دومره اجر او ثواب ورکوي، یعنی د 12 کالو د عبادت ثواب دې کس ته میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د صلات اوابین مونځ کولو طریقه څه شی ده او څو رکعاته دي؟ دغه به مونږ وایو او فضیلت یې څه شی دی. محترمو، صلات اوابین مونځ چې دی دا د ماښام د فرضو نه بعد 6 رکعاته مونځ وي. 6 کم از کم لږ حد دی، یعنی 6 رکعاته کېږي، تر 20 پورې هم ته کولی شي. دا نوافل مونځونه دي. د دې 6 رکعاتو ډېر زیات په احادیثو کې فضیلت راغلی دی. په یو روایت کې داسې فضیلت بیان کړی شوی دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، هغه فرمایي که یو کس ته ماښام مونځ نه پس ته 6 رکعاته وکړه، صلات اوابین، دا نفل مونځ وي. هغه فرمایي چې په دې دوران کې دې څه غلط خبرې ونه کړي، نو رب العالمین دته دومره اجر او ثواب ورکوي، یعنی د 12 کالو د عبادت ثواب دې کس ته میلاویږي چې یو کس دا صلات اوابین 6 رکعاته کوي. ګورئ محترمو، د دې داسې هم کیدلی شي اوس د ماښام 3 رکعاته فرض دي، بیا 2 رکعاته سنت دي. دې سنت 2 رکعاته وکوي، بیا ورپسې 4 رکعاته نفل وکوي. دا هم شمارل کېږي، بعضې فقها دا هم وایي. بلکې ښه طریقه افضله دا ده چې 2 رکعاته سنت وکړي، بیا هغه نه بعد په 2 رکعاتو سره، یعنی په 3 سلام سره 2 رکعاته وکړي. نو په دې کې 2 رکعاتو کې اجر هم ډېر دی او ځان له دا 6 رکعاته کول د دې فضیلت زیات دی. نو دا ښه طریقه ده او اسانه طریقه ده. اوس 4 رکعاته هم سړی کولی شي، خو افضله دا ده، ما تاسو ته ویل چې افضله دا ده چې یو کس 2 رکعاته سره دا وکړي، نو هغه ته به فضیلت ډېر زیات رب العالمین ورکوي. اوس د کولو طریقه یې څه شی ده؟ محترم، همکه رنګې چې څنګه مونږه عام روټین کې مونځونه کوو، همدغه رنګې د دې به هم همکه رنګې وي. اوس نیت کولو طریقه دا ده، نیت به صرف تاسو دا کوئ چې 2 رکعاته زه اوابین مونځ کوم نفل، او چې په خوله مو ونه ویلې، اصل کې نیت زړه قصد او ارادې ته ویل کېږي. نو صلات اوابین مونځ کول ډېر زیات فضیلت لري، نو خپله هم یاد کوئ، نورو دوستانو ته هم د ثواب په نیت باندې شیر کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.